خلک د شتمنۍ سربیره بدبینه او خفه وي. پیسې د کاغذ ټوټې دي او د افرادو په شخصي انتخاب د وسیلې په توګه کاریږي. زه دا نه وایم چې بې ارزښته دي یا د ځینو په وینا د لاس خیرې دی. پیسې د ژوند د تیرونې لپاره مرستندوی څیز دی. یعنې پیسې موږ ته خوښي نه راکوي، خو د خوښۍ د حصول په برخه کې له موږ سره مرسته کوي. په بله وینا پیسې وسیله ده او خوشحالي د ښه ژوند کولو یو هدف. د یوه خاوند او ښځې ژوند ډیر خوشحاله دی ځکه زیاتې پیسې، ښه کور او موټر لري. خو په پوهنتون کې یوه نجلۍ او هلک هیڅ هم نه لري، ان په جیب کې د یو عادي پولني پیسې هم نشته، خو هغوی په خپل منځ کې ښه ژوند لري. دغې مینې هغوی ته خوښ او خوشحاله ژوند ورکړی دی. پیسې د انسان په ژوند او سلوکو کې حتمي تغییر راولي. نوې څېړنې هم ښیي چې پیسې د انسان چلند بدلوي. پر انسان د پیسو اغیز مثبت او منفي دواړه اړخونه لري. ځینې کسان په شتمن کېدو سره له خلکو او ټولنې ګوښه کیږي، ځان ورته ستر ښکاري، وړو محفلونو او غونډو ته نه ځي، له ملګرو سره اړیکې نه ساتي او تمه کوي چې مقابل اړخ یې وپوښتي. برعکس د عبدالستار ایدي په څېر کسان هم موندل کیږي چې څومره شتمن کیږي هومره یې په چلند او راشه درشه کې مثبت بدلون راځي. سړی چې شتمن کیږي نورو ته یې لاسنیوی او د مرستې اړتیا کمیږي او ځان په خپلو پښو ولاړ ګڼي. دا چاره سړی له ټولنیزه ژونده وباسي او د فردي ژوند پر لور یې رهبري کوي چې وایي پیسې لرم، مزدور لرم، څه یې کوم، له خلکو سره په راشه درشه مې هسې وخت ضایع کیږي، ولې په دې وخت کې بل کار نه کوم، یا زه خو هسې هم شتمن یم او د نوم او نښان سړی یم، ولې خلک زما پوښتنې ته نه راځي چې زه یې پوښتنې ته ورشم. دا او داسې نورې انګیزې سړی ورو ورو له ټولنیز ژوند او اړیکو لرې ساتي او بالاخره داسې وخت را رسیږي چې فرد یوازې فرد او په خپلې کورنۍ او دفتر پورې محدود پاتې شي. که پیسې او شتمني له مثبت فکر او چلند سره مل وي، سړی به په خپل ژوند کې ګڼې خوښۍ درلودلی شي. ډېری داسې کسان به مو لیدلي وي چې سترې بنګلې لري، ګرانبیه موټر او د خدای ټول نعمتونه یې په واک کې وي، خو ټول عمر پریشانه، رواني ناروغ، اندېښمنه او بدبین وي. دوی له خپل شتمنۍ نه د ځان خوشحاله ساتلو په برخه کې کار نه دی اخیستی. دوی خوشحالي په پیسو کې لټولې ده، په داسې حال کې چې پیسې د خوشحالۍ لپاره یوازې یوه وسیله ده. ښه شتمن به وي، خو په کور کې به یې لیونی یا معیوب اولاد پیدا شي، نه یې غورځولی شي او نه ځان ترې خلاصولی شي. ټول عمر به ورسره په ستونزو او خفګانونو کې ګیر وي.